زما نوم الماس خانم دی، ملکن هریان کوټ کلي سره علاقه لرم. ایوارډ حوالې سره که زه خبره وکړم نو د بلویدر انټرنیشنل ارګنایزیشن له اړخه یو نړیواله مقابله منعقد شوې وه چې په هغې کې د ګردې نړۍ نه هنرمندانو شرکت کړی و. په دغه لړۍ کې ما هم په دغه سیالۍ کې شرکت وکړو. د انځور باره کې که زه خبره وکړم نو دا نړیواله سیالي چې وه نو دا د ریلیجس فریډم یعنی مذهبي ازادۍ په اړه باندې وه. کوم کې چې ما خپل هنر کوم چې زه په ستن او تار سره جوړوم نو د هغې په ذریعه پکې ما ګډون وکړو. دغه انځور جوړول ډېر ګران کار دی ځکه چې په دې کې بې شماره رنګونه ما استعمال کړي دي او ډېر په وړوکي ځای کې هغې ته هغه په ستن کې تار بدلول او دغه جوړول نو تقریبا زما نه چې ډېر کم هم زه حساب کوم نو 3 میاشتې ټیم یې زما نه اخیستی دی. زما دپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې زما هنر د دنیا ګوټ ته ورسېدو او په ګرده نړۍ کې لومبنۍ جایزه واخیستله او په دې هم ډېره زیاته خوشحاله یم چې که زما رسایي هلته ونه کړی شوه او زه هلته لا نړم په خپل لاس هغه ایوارډ ترلاسه نه کړو خو زما په غیر موجودګۍ کې د ملال یوسفزۍ مور او پلار زما جایزه ترلاسه کړه.